قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. نن د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، نو زه لومړی ټولو افغان ماشومانو ته مبارکي او نیکې هیلې وړاندې کوم. د چین د نفوس د اوومې عمومي سرشمېرنې له مخې په 2020 کال کې په چین کې د هغو ماشومانو شمېر 208 میلیونه تنه و چې عمرونه یې له 18 کلونو څخه ټیټ و. په همدې کال کې د چین د ماشومانو شمېر د نړۍ د ماشومانو په نفوس کې 12.7 سلنه برخې په نیولو سره د نړۍ دوهم ځای درلود. زه به په نننۍ پروګرام کې له تاسو سره په چین کې د ماشومانو د چارو د پرمختګ په اړه معلومات شریک کړم. له 2011 کال څخه تر 2020 کال پورې د چین د ماشومانو د پرمختګ پلان د تطبیق د څارنې په اړه د چین د شمېرنې ملي ادارې راپور ښیي چې له 2011 کال څخه تر 2020 کال پورې لاسو کلونو کې د چین د ماشومانو د روغتیا وضعیت ښه، د ښوونې او خیر ښېګڼې کچه یې لوړه، د پرمختګ چاپیریال یې لا ښه او د ماشومانو د خوندیتوب په برخه کې د قوانینو او مقرراتو سیستم او میکانیزم لا بشپړ شوی دی. له 2010 کال څخه تر 2020 کال پورې لومړنیو ښوونځیو ته د ماشومانو د ننوتلو اندول له 9.7 سلنې څخه اوښتی دی. په 2020 کال کې د چین په 3212 عامه کتابتونونو کې د ماشومانو په اړه 150 میلیونه کتابونه او سندونه برابر شوي چې د رقم د 2011 کال په پرتله 4.9 چنده زیاتوالی ښیي. د 2020 کال تر پای پورې په چین کې د ماشومانو مرکزونو شمېر 321,000 ته رسیدلی. په ورته وخت کې د چین د استوګنیزو سیمو 448,000 خدماتي مرکزونو د ماشومانو لپاره خدماتونه برابر کړي. په چین کې د ماشومانو د روغتیا وضعیت ډېر ښه شوی. د ګراس د روغتیا نړیوال سازمان چین د هغو لاسو هېوادونو په نوملړ کې شامل کړی چې د ښځو او ماشومانو د روغتیا په چارو کې یې د پام وړ برياليتوبونه ترلاسه کړي. براسره پردی په چین کې د نړۍ تر ټولو لوی تعلیمي سیستم جوړ دی او د ښوونې په برخه کې د ماشومانو حقوق په ښه توګه تامین شوي دي. قدرمانو دوستانو، نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله الله مو مل شه.